و ډېر درانه شاعر له کابله څخه راغلي میلمه ښاغلي هارون حکیمي صاحب ته خواست کوم چې دی راسي تاسو ته خپل کلام هم واوروي او له ما سره په ویاندۍ کې مرسته هم وکړي. ښاغلی هارون حکیمي صاحب. د لوی خدای په نامه د جهاني صاحب په یو بیت به ووایم چې دا ډزې بندې کوئ زاره مې چې وي د خدای دپاره دا ډزې ولې کوئ. ټولو ته سلام او د ټولو مشرانو او افغان صاحب ټولو په اجازه زه به څه ووایم یو څلوریزه ده او ورپسې یو آزاد شعر. پر خوله مې شنه خندا راشنه که دنیا پویه نسي ماشومه اوښکه مې ژر وچکه چې لویه نسي. پر خوله مې شنه خندا راشنه که دنیا پویه نسي ماشومه اوښکه مې ژر وچکه چې لویه نسي. خاوند نور دی پښتانه قوم ته ژوند غواړمه چې زوی بې موره او هیڅ مور پکې بې زویه نسي. مننه. پر خوله مې شنه خندا راشنه که دنیا پویه نسي ماشومه اوښکه مې ژر وچکه چې لویه نسي. خاوند نور دی پښتانه قوم ته ژوند غواړمه چې زوی بې موره او هیڅ مور پکې بې زویه نسي. یو آزاد شکله شعر دی په کندهار کې وروستیو پیښو ته ما لیکلی خو د امن سره تړاو لري او سوله پکښې یاده سوې ناامني پکښې رټل سوې ده. کندهار ته بیا اسمان په قهر سوی کندهار ته بیا اسمان په قهر سوی بیا یې وریځو د سرو وینو رنګ اخیستی بیا به ووري د وینو بارانونه بیا به سره سي په سرو وینو شنه فصلونه سره فصلونه به سرې وینې غوټۍ راوړي خونخوران به د غوټیو څښي جامونه سور ترنک به ککرۍ وړي تر هلمنده هلمندیان به باندې اوښکې تویوینه د ایوب بچي به لار د وتو ګوري ملالۍ پیغلې به پرېږدي وطنونه رجز او رزم د بابا هوتک به نه وي هوتکۍ پیغلې به وایي د غم ساندې د سیدال لوڼې به تور پړونې واخلي روزګانیان به کړي سرونه زنګنو ته. نو څه به درته وایم کندهاره زه به کوم اورونه مړه کمه په اوښکو زه به کومې اوښکې وچې په لمن کم زه به کومې وینې پرېږدمه تر مځکې په تقدیر کې چې تغییر په دعا کېږي خدای دې نه کړي چې به بیا وینې بهیږي. مینه مځکه مینه بحر مینه غرونه په هر څه کې سوله مینه او ژوند غواړو پلویان د عاطفې او انسانیت یو پر بشر د یوه داغ پلویان نه یو. ډېره مننه کوم او